بل جون با څنګه خوشاله تیرو د حالاتو د انسانو ګوري او غالبا هر کس ته دغه په دې جون کې څه مسلې وي ناغه په دې خوشحالي به سي ګرځي چې دا خوشحالي ماته ملاو شي د دې خوشحالي دراتلو یو څو طریقې یو څو خبرې د تخیمه او ان شاء الله کبه دې عملو کو نستجون به بالکل خوشاله په شرط دې چې کله ته دې باندې عمل وکړي سی اوریدنه سوچ او شکر نته دې ته سوچ وکړي د خپل نعمتونو ته کم چې ستاله پاسې دي او کم چې ستاده خپل لاندې دي او کم چې خې طرف ته دي او کم ګسته دي او دا آیت به رب العالمین رايات وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا الله کتاسو زماده نعمتونه شمارول شروع کړي نو تاسو شمارل نه شي د خپل رب د کم کم نعمت ته موږ انکار کوو ته پروغ خپل باندې ګرځي او د شي خلک شي ګوري خپې نشته ستاله سونه دوه کار کوي ته مزدوري کوي د خلک شي ګوري دا غوي لا سونه نشته ته شپې په آرام کې پکټ کې ودی شي او دوسترګي را بندي کې ودی شي ډېر خلک چې ګور باندې دومره تکلیف ته دومره درد ته دومره مرز پیری چې هغه سترګي نه بندي زبته د کم کم نعمت را دوم خلند ده لکه څنګه چې الله ویلي وفي انفسكم افلا تبصرون الله واستاسو په دې ځانونو کې غټ غټ نه خبرې دي خو تاسو د خپل ځان ته وګورئ زمون په دې جسم کې دنه غټ غټ نعمتونه د حکومت ته وګورو نږدې چې کوم سره سدي خوښه کې چې کوم په لکاو په کروڑو نعمتونه دغه موږ یې کړی یو د شي نعمت یادو چې هغه وسله نو لیکل زموږ په تقدیر کې هغه کروڑو نعمتونه یې کو او هغه یو یادو کوم چې موږ سره کوم چې نه یو په کوم د الله حکمت لازم باغ نعمتونه د ګور کوم چې رب العالمین دې کړو هغه دې ونه کړو سجن په خوشحالي نه تیری قضاء وقدر رب العالمین قضاء او په تقدیر باندې ایمان چې کله دا خبره پتا کی وا او په تقدیر د ایمان مضبوطو نستا جون بسې ابا خوشاله مونږ ټول دا وایو کنه چې رب العالمین دې طرف نه ده چې رب العالمین دې طرف نه ده او هغه ذات ته چې داغه په هر کار کې حکمت ده داغه په هر کار کې خیر ده الا يعلم من خلق الله وی هغه ذات ته بسنګ پته نه یو هغه ذات سره بسنګ علم نه چې دا مخلوق په خپل پیدا کړي هغه زموږ خبر دی زموږ سره کوم خبره خخ کوي او کوم خنخ کوي په کوم کې خیر دی په کوم کې شر دی بل رب العالمین علیم دی نو په تقدیر باندې خپل ایمان مضبوط ساتل ستجون بسم خوشاله جون بيستا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې څه وی قلمونه وچوي او صحیفه چې دغه اوچتي شي د تقدیر چې کوم کتاب دغه څه شوی دی ابن شوی دی او قلم کار پرې خو دی نور به کې نیو ګورې سن کې تباسي خپل ځله خوري سچ استا په تقدیر کې لیکل شوی دی بس په دې ایمان ساته او دا د رزق ګارانټي درکو د دې منبر نه تعالی ګارانټي درکو چې کله دې په تقدیر باندې ایمان مضبوطو ستجون به خوشاله که قرضه ده که بیماری ده که نوري مسلې د جوړې شوې دي د مزدوري مسلې دي د کور مسلې دي هر خبره په دې باندې ختمه وای دا رب العالمین لیکلي بس ایمان د ایمان خزانه چې کړه تاسو روا نستجون به خوشاله الله په قران کې فذكروني اذكركم حدیث کې راځي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر څوک چې خپل رب یادي او څوک چې نه یادي د دوی مثال رسول الله مثل الحي والميت د دوی مثال دي چې لکه د ژوندۍ او د مړ د ژوندۍ او د مړ کله د دوه ژوندو مقابله نه د کړه مقابله شي دا د مړ او د ژوندۍ یو بالکل ختم شوی دی نکم سړی چې په دنیا کې ګرځي او رب العالمین نه دی د مړ نه د مړ په ژوند کې بس خوشحالي راشي د مړ په ژوند کې خوشحالي راځي خوشحالي خدای هغه انسان په ژوند کې راځي هغه ژوند دی موز او موز چې څومره ته منځونه ډیر کې ستا ژوند چې دا به خوشاله رسول صلی الله علیه وسلم چې وکړه
مسله به وتراله دغه د لاس بل خپشو نو بلال رانته به आवाज کو ارحنا بها یا بلال بلال د بانګو اقامت کې چې رسول الله مطمئن شي الله چې د صدر کړی دی په دې راضي شه ته به د ټولو نه مالدار خدا اوس ریاست دا خبره ګوره ما نه ده کړې دا رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی الله چې د صدر کړی په دې باندې راضي شه تكن اغنى الناس په خلکو کې به ته مالدار سړی دا رضا نه ده په دغه تقسیم باندې کوم چې رب العالمین ورکړي د ځان له مالداري تخپل جون خوشاله ول غواړي نو دا ته ما مضى فقد فات یا وما فقد مات سچ تیر شوی دی هغه مړ شوی سچ تیر شوی دی هغه مړ شوی چې د سو پوری تا د ماضی سوچ کو نظر ته د شرطین ویم چې ستا په ژوند کې خوشحالي نشي راتلی ماضی کتاب بند کا ویتړه او جیل ته دنه ورواچو او دغه تورو تیرو ته ورواچو او که طاقت کی ور وته ولګه وې سيزه او چې دغه جیل نه راونه باسي او خيار سره د ماضی ملف ګره چې ترخکار کینا کم شي چې تیر شو هغه هیر شو او هغه مړ شو او هغه ختم شو دا کوم ورځ چې ستاده د قستاده او ځکه حدیث کې راځي اذا اصبحت فلا تنتظر المساء چې سحر شو د ماخام انتظار مکو او چې ما خام شو نو د سحر انتظار مکو تیر شو خلار ختم شو او د سبا پته نه لګي اهم شی چې ستا په لاس کې دی هغه د ورځ د بکم کې چې توسي دا کم ټیم کې چې توس نه شي کنه د قیمتي وخت ته سره د پارام تیر کا سچ شوی دی هغه شوی دی هغه بدلیږي نه او سچ راځي دا غي مونږ ته پته نشتی نو ول بیا ورځ خراب وخپل کم جون چې تیر وخت نه خراب ول پکار کنه ابو خوري طریقه تیر کې ذکر او اسکار منزونه دنیوي چې کوم استامنډي دی ابو کې خپ آرام و مستقبل پریدا او چې کله راغی به وسره ګور سبا د رب العالمین په لاس کې دغه ته پرې زدا وما کوم سره چې د مستقبل لکه مثال کې سره دا سوچ کوي زوی دی او هغه مثال کې د یو کال یا دوه کال اوس دې سوچ کې چې د کورم جوړول غواړي دې شي دې لکه په دې سلورم او پنځم مېش باندې کوشش کوي چې د خزې د خېټه نه بچي راوځي پرې دې نه مېش ته پوره شي چې کله وشي به سره ګورو نه وځي مخکې راوځي په سلورم او پنځم مېش باندې د خزې د خېټه نه بچي راوځي د دې مثال له چې میوله په خشوي نه او دې را شو کوي پرې دې چې کله په خشوا بیا وسره ګور بیا را شو کو نه دې ورکشوي شي بس سره خپکیږي او په یو دې شي بس چې دغه حقیقت نشتی وجود نشتی خونی نشتی رنگ نشتی شکل نشتی باغه به دې سوچونه کوي چې کله هر سره مخامخ شو بیا وسره مونږ ګورو لا تركن الى الدنيا دنیا سره زړه ملګو ځکه چې دنیا سره دې زړه ولګو نو زړه به دې خپکیږي چې زړه دې خپوشونه جون به دې خپکی کته دا غواړي چې په دنیا کې ستا خوشحالي راشي د خلکو سره خېګړه کو د خلکو سره منډه وا والله په کوم ورځ چې ته د انسان سره منډه وې کنه په ورځ باندې خوشاله پالتو خبرو کې خپل ځان مې مشغوله وا هغه کار مکو چې کوم کار تعالی پایده نه درکې دا نیمبو چې دې تریو دې چې کله به ته چینی واچوله ناغه خوب شو دغه شان د خپل ژوند د کوم مصیبتونه چې دي د دې مصیبتونو سره سره د مصیبتونو دي چې بدل کا چې دغه ته الټه بل فائدہ واخلي زه ول مثال درکم مکی والا قریش رپاسې دو رسول سم د مکی نه وېستو کنه دغه مصیبت پر رسول سمرا رسول زم سي چلو کو مدینه قرار الته مسلمانانو یو ملک جوړ کو همیشه خپل سوچ چیرې هغه اوچت ساته او په یو ځکه ودرېګم چې په دې کې ست دنیا ختم شو ست جون ختم شو نه کوشش کوو چې تر دینه مخکلار شي ته الله نور مخموقې درکې الله سبحانه وتعالى دې زمون په جون کې خوشحالي راوړي الله سبحانه وتعالى همیشه زمون د جون نه غمونه مصیبتونه فتنې امتحانونه دې رب العالمین زمون نه لري ساتي